د رګړۍ په کار کې د ټول نه مشکل کار دی د بجلی د کنیکشن اغستل. خو زما د بل پارتنر په دې کارونه باندې پوهیږي ځکه چې د بجلی کار هم کړي. سلامونه دی وی ټولو لونډانو ته. زه لوند سړی د کور وروتم د برنډې سایکل په لاره کې مې وکتل چې څوک هم نو مکمل لاره خالي وه، ولې چې وریځ و موسم ډیر زیات خراب و. د هغې نه پس زه بهر ډاکټر علم ځکه چې ما بل پارتنر کتو روانو ما کار له ما ویل چې خپل عزت جوړې نو کار له روان شه، ولې چې په کور کې به ما زه په خلکو بور کېدم نو ما ویل زه کار له لاړ شه. تر دې چې زه په دې ډاګ کې کېناستم زما بل پارتنر هم راورسېد. هغه راته ویل کېنه چې ځو. نو زه هغه سره په موټر سایکل باندې شاته کېناستم او روډ طرف ته راووتو. لونډانو د هغې نه پس چې موږ سره پېټرول ختم و نو موږ دلته کې پېټرول واچولو. د پېټرول اچول نه پس موږ د شیرګړ بازار ته راورسېدلو. خو د شیرګړ په بازار کې هم دومره رش نه و تاسو چې لکه نور کله څنګه لیدلي چې ډېر زیات رش وي، خو نن رش دومره نه و. د شیرګړ بازار کراس کېدو نه پس موږ د اتیانو د ریل پاټلۍ خواته راورسېدلو. تر دې چې موږ د هغه کار ځای ته ورنږدې شو او د کار حجرې ته داخل شو. د داخلېدو نه پس مونږ دلته کې د بجلی کنیکشن اغستل شروع کړ. انور علي چې کوم زما پارتنر دی هغه د بجلی کنیکشن اغستو. ما ورته ویل لږ په احتیاط سره. نو هغه ماته ویل ته ټینشن مخله زه د بجلو ساز یم ځکه چې انور علي د بجلو کارم کوي. دا مونږ کنیکشن واغستو بیا دلته کې په قلاره سره په دې کټ کې کېناستو ځکه چې بجلی تلې وه. بجلی چې راشي نو مونږ به کار شروع کوو. د هغې نه پس کور مالک ویل د بجلی راتلو نه مخکې تاسو دا چای وڅکئ چې په چایو کې پراټې او انډې راوړوي. چې انډې ناشتې هم وکړل. د هغې نه پس مونږ کار شروع کړو. لاندې چې کم چپس د هغې رګړۍ مونږ شروع کړله چې چپس ډېر زیات سخت شوي وو. لونډانو زما د کار اولنۍ ورځ وه ځکه ډېر زیات خوشحاله هم وه ځکه تقریبا 2-3 هفتې پس مونږ ټیکه نیولې وه. نو په دې وجه باندې زه ډېر زیات خوشحاله وم چې مازدیګر 15 بجې شولې مونږ د کار نه وکړله چوټي او زه تاسو ته خپل کار ښیم چې دا کار مونږ رګړۍ کو. چپس ډېر زیات سخت و ځکه پکې نن پراګرس دونه ونوتو. د هغې نه پس مونږ خپل بوټان بورې بستره هم راونغاړل او روان شو کور په طرف. موسم ډېر زیات یخ شوی نو ما پکې شاته ګانه هم ویله. د هغې نه پس مې د بل پارتنر ویل ګانې مه وایه په سفر روان یو. تر دې چې موږ د شیرګړ بازار ته راورسېدو کوم چې د اتیانو په روډ باندې دی. نو شیرګړ بازار هم کراس کو. اوس موږ راورسېدلو د شیرګړ سبزي منډۍ مخې ته چې ډېره غټه منډۍ ده. خو دلته ماته رایاد شو چې زه به وړوکي روډ له هم بوټان وړم. نو لونډانو زه سیده د بوټانو دوکان ته رالم او دلته مې ورته ویل چې یاره ماله بوټان راکړه د وړوکي روډ. هغه راته سایز ارڅه ویل او دا بوټان یې راله راکړل پوره په 3,500 روپۍ. ډېره غټه خرچه مې وشوه. لونډانو د هغې نه پس موږ مخ په وړاندې روان شو ځکه چې تلو کور ته. نو تاسو که زمونږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ لازمي د سره سبسکرایب کړئ. په دې ځای کې به زه خپل ولاګز ختم کړم. ملاویږو پر روان ولاګز کې. د خدای په امان.